السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، د ګناه اسباب ډیر دي. یو د اسباب د ګناه نه چې سړی ګناه ته مجبوروي، سړی په ګناه باندې رولي، هغه محبت د دنیا دی. د دنیا محبت ډیر بد شی دی چې مسلمان باید د هغې نه ځانونه وساتي. دا ټوله دنیا چې د الله جل جلاله په نیز باندې د یو مچ د وزره اندازه قدر هم نه لري. که چیرته د الله په نیز باندې لږ ذره قدر هم لرلی، نو کفارو ته به یو غړپ اوبه هم نه وي ورکړی شوي. او الله جل جلاله فرمایي چې که چیرته د مسلمانانو د کفر طرف ته میلان نه کېدی، نو د کفارو د کورونو چاتونه به مو د سرې زر او د سپینې زر ته جوړ کړي وو. ځکه دنیا د قدر شی نه دی، هغه د احترام شی نه دی. یو واقعه په دې اړه درته ذکر کوم. حضرت عیسی علیه السلام د یو ملګري سره په یو سفر باندې روان دی. په لاره باندې روان دی، د ځان سره یې 3 مړۍ وخوستې دي، 3 ټکالې د ځان سره وخوستې دي چې په سفر کې که ضرورت شو نو دغه 3 ټکالې مړۍ به په سفر کې وخورو. په لاره کې یو ځای ته ورسېدو، ګیري چې عیسی علیه السلام وږی شو، نو ملګري ته یې وایي هغه مړۍ د مو او تو چې کومه ټکاله د ځان سره راخوستې وه هغه راوخله چې زه تو خپل خروک ونه وکړو. کله چې هغه ټکاله یا مړۍ هغه یې راوخوسته، ګیري چې 2 پوتې دي یوه نشته. عیسی علیه السلام ته وفرمیل چې دا ټکاله او دا مړۍ څه شوه بله؟ هغه سړي و چې دا مو نه دلدلې، زه نه یم خبر چې دا به چا خوړلې وي. نو هغه سړی منکر شو د دغې مړۍ نه. نو حضرت عیسی علیه السلام نوستی د خورې او د شګې نه یو ډومبری جوړ کړو، داسې رټول کړه شګه. نو بیا یې الله ته دعا وکړه چې دغې نه مو ته سره زر جوړ کړه. نو هغه د شګې 3 ډومبري جوړ کړو. دغه 300 ډومبري نه الله جل جلاله د سرې زر ډومبري ورته جوړ کړو. داسې شګه یې رټوله کړه، نو د هغې شګه نه الله جل جلاله د سرې زر ډومبري ورته جوړ کړو. نو بیا حضرت عیسی علیه السلام دغه خپل ملګري ته یې وی دغه یو ډومبری د سرې زر د تو، د یو د مو او د یو د هغه کاس چې دغه 3مه مړۍ خوړلې دو، دا د یخ ته پوتې شي. نو دغه سړي ورته ووایي دغه خو مړۍ خو مو وخوړه، نو دغه 3م ډومبری هم د مو. نو عیسی علیه السلام وخندل، وی ښه چې تو وخوړه نو دغه ډومبری خو د تو شو، خو لیکن دا چې وس د رښتیا ووینه د مو برخه د سرې زر ډومبری دا هم د تو، زه د نه لوړمه د 300 د سرې زر ډومبري د تو شوه. حضرت عیسی علیه السلام نه روان شو، سړي ته 300 د سرې زر ډومبري ورپرېښوو. کله چې روان شو عیسی علیه السلام، نو دغه سړی نوستی د سرې زر ډومبري ته، ویس غوړي چې دا سره زر ټول کې د ځان سره یوسي. نو لرې یو سړی ولید چې روان دی. نو هغه سړي ته لوس خیروي چې مارې څه په بله لیار باندې لوړ شه، د دې په خاطر چې د سره زر څه ونه ویني. هغه سړي و چې خامخا څک سادو چې سړی دلته نوستی او لوس خیروي، روغی چې روغی نو سره زر یې ولده. چې سره زر یې ولده، نو به ته ویوي چې خامخا به زه د تو سره جنګ کم، یا به د خلکې ته ښیمه، یا به یو بل ضرر د ترسومه، دغه سره زر کې به مو درکړوې. د هغه سړي ورته وویل چې بس صحیح دو، دغه کې ته رسره ګاډ یې. نو دغه کس چې ورسره ګاډ شو، دی لا تقسیم نه وکړی، بل کس روغی. نو هغه کس چې ولده چې دی څه خبره کی سره نوسي، نو هغه ورته وګرځېده چې ګیري چې 3 د سرې زر ډومبري ورته ایښي. نو هغه کس ورته ووایي وایي زه به د توسې سره په دې کې ګاډ ومه، کنی د وخت حکومت یا دغه خلکو ته به زه توسې وښیمه، او یا به زه د توسې سره جنګ وکم، او دغه سره زر به خامخا مو حصه کړو کوئ. نو هغه سړي ورته وویل چې صحیح شوه، دغه کې تو هم رسره ګاډ. نو هغه 3م کس هم سره کې ګاډ شو. نو دوی 3 سره کېنسته، ویوي چې دا سره زر په خپل مابین کې سره تقسیم کو، خو لیکن څه رقم تقسیم کو؟ نو دوی وو چې ویس خو بل څوک اسم نشته، تقسیم خو برابر د یو به د یو شي، یو ډومبری به د بل شي، او به د بل شي، تقسیم خلوص دی. خو لیکن موږ او تاسو باید اول خروک وکړو، مړۍ وخورو، ځانونه مړه کړو، هغې نه وروسته به بیا دا تقسیم کو. نو دوی سره وو چې بس صحیح شوه. نو د 3 کسانو کې یو کس به زور ته ولېږو چې هغه یو څه د خروک روړي او دلته دی وخوري. نو دغه یو کس بازار ته لوړ شو، هلته د بازار نه د دې دپاره د خروک څه وړي. بازار ته چې لوړ شو، دغه سړي په بازار کې فکر وکړو چې کاش دغه 300 سره زر مو ته راپوته شوي وای، خو باید زه داسې وکړم
چې په دې مړۍ کې زهر ګډ کړمه چې هغه دی وخوري نو دی به مړه شي نو دغه سره زر به مو ته پاتې شي. اما دغه دوه کسون چې دلته پروت وو دغه دوی خپل مابین کې مشوره وکړه چې دغه دریم کس چې روشي مړۍ چې ورسوي مړۍ کېږدي نو د وهلې بنا به ورباندې وکړو دی به مړ کو او د سره زر به مو ته پاتې شي مړۍ به هم وخورو. نو هغه سړی چې د بزور ناروغه هغې په مړۍ کې زهر ګډ کړي دي روی وړو. مړۍ چې سره کېښوده نو دغه دوی کسونه د وهلې بنا ورباندې وکړه نو دا سړی مړ کو. چې مړ یې کو نو دی دوه ښه په خوشحاله مړۍ ته کېناستو بس اوس کیسه خلاصه شوه. نو دی چې مړۍ ته کېناسته په مړۍ کې زهر ګډ و نو دی دوه د زهر د خروق نه مړه شوه. نو حضرت عیسی علیه السلام څه وخت وروسته په دې لاره باندې وګرځېده چې ګیري چې 300 کسون مړه پروته دي او هغه زهر هغه کوم سره زر چې و هغه همداسې پاتې شوي وو. نو عیسی علیه السلام وفرمیل چې دا د دنیا حقیقت دی. نو د دنیا محبت انسان داسې ځي تر